السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د دغه سیفي خبر پرست دا بیان تاسو واورئ، زه جواب کوم. دا دستمال نعره تکبیر، نعره تکبیر، ماشاءالله بجوش سره نعره تکبیر، نعره رساله. لنډ درته وایم، نو هغه دستمال چې د مخ سره لګېدلی دی هغه اور نه سوځي. وهابیان څه وایي؟ وایي والدین د مصطفی العیاذ بالله نقل کفر نباشد، وایي چې هغه کافران تیر شوي دي. الله څومره بې ادبه دي. بې ادبي یو څو درته وایم د محترم ورونو، په دغه بیان کې دغه سیفي خبر پرست د عوامو جذبات ځان طرف ته راپارئ. وایي ګوره، اهل الحدیث چې دی د نبي علیه السلام توهین کوي او عید میلاد النبي، عید میلاد النبي باندې خو موږ مخکې خبره کړې ده چې دا یو بدعات دی، خرافات دی، په قرآن، په سنت، اجماع د صحابه، اجماع د تابعینو، تبع تابعینو، اجماع د ټولو محدثینو سره دا یو بدعات او خرافات دی. دا هم د یهودو نصاراو نه کاپي کړی دی. یهودو نصارا په 25 دسمبر باندې کرسمس کوي او دغه خبر پرست سیفیان بریلیان عید میلاد النبي. هلکه څه کوي؟ موږ محبت کوو. دا هغه محبت دی چې کوم نبي علیه السلام موږ منې کړي چې لا تتروني، مه کوئ ما سره داسې درجه ماته مه راکوئ کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لکه عیسایانو ته چې عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام ته یې ورکړه. څنګه درجه یې ورکړه؟ په غلو کې، په محبت کې دومره درجې ته لاړ چې د الله زوی ورته نعوذ بالله ویلی. دغه سیفیان خبر پرست دا د نبي علیه السلام داسې یو مقام بیانوي چې هغه نه موږ خپل نبي علیه السلام منې کړي. مم بیانوي، ماته علم الغیب نسبت مه کوئ. مه وایئ چې نبي علیه السلام حاضر ناظر دی. مه وایئ چې نبي علیه السلام متعلقه هغه عقیده چې زموږ مرسته کوي. نبي علیه السلام په دې شی باندې خفه کېږي، دې ته شرک ویلی دی. من مات وهو يدعو من دون الله، څوک چې په داسې حالت کې مړ شي چې هغه د الله نه بغیر بل چاته چغې وي، دا به د شرک په حالت کې مړي. نو تاسو چې کوم محبت نبي علیه السلام دپاره ثابتوئ، د قیامت په ورځ به نبي علیه السلام تاسو د دغه مرۍ نه رانیسي، د حوض کوثر باندې به ولاړي او نبی علیه السلام ته ملایک وایي چې دا ستا ملګري نه دي، دا خو بدعتیان دي. ته نه پوهېږې ای نبي علیه السلام، ستا نه پاسې ستا ته د علم الغیب نسبت کا او د حاضر ناظر کا، تا ته به یې چغې وهلې چې یا رسول الله مدده. نو ستاسو دا محبت چې دی دا هغه د یهودو نصاراو محبت دی. الحمدلله موږ نبي علیه السلام سره محبت لرو. موږ یو کس مؤمن کېدلی نشي تر څو پورې چې د ټولې دنیا نه زیات محبت د نبي علیه السلام سره ونه لري. خو د محبت طریقه موږ ته قرآن راښودلی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ای نبی وایه دې خلکو ته که چېرته نبي علیه السلام سره محبت دي، د هغې په طریقه لاړ شئ، نقش قدم لاړ شئ. ستاسو هر عمل د قرآن و حدیث خلاف دی او بیا هم دعوه دا ده چې د نبي علیه السلام سره محبت دی. نو محترم ورونو، په دې کلیپ کې یوه خبره کړې، وی وهابیان چې د کوستاخان دي، عید میلاد خو یاد کړی، بیا وی د نبي علیه السلام مور او پلار متعلق دا وی چې هغه د اسلام په حالت کې نه دي مړه. دا خبره موږ نه کوو، دا خپله نبي علیه السلام کړي. صحیح حدیث نقل دی، په دې مسلم کې نقل دی، 203 حدیث نمبر دی. نبي علیه السلام ته یو کس راغی چې یا رسول الله این ابي، زما پلار چېرته؟ ورته چې ففي النار، دا په اور کې دی، په اور کې دی. او بیا کس خفه شو، وایي چې ان ابي و اباک فی النار، زما او ستا پلار دواړه په اور کې. دا خبره نبي علیه السلام په خپله کړې، په مسلم کې صحیح حدیث نقل دی. موږ کوستاخان یو که تاسو نبي علیه السلام یو خبره کوي تاسو دغه خلاف ځئ، خو هغه د یهودو نصارا محبت دی چې د خدای درجې ته نبي علیه السلام رسولی دی. همداسې په صحیح حدیث کې نقل دی، ابو هریره فرمایي وایي موږ نبي علیه السلام ولیده او ژړلی. دا حدیث هم په مسلم کې 906 دی. وایي ژړلی، وایي موږ ترې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې ژاړې؟ وایي ما د خپل رب نه دا اجازه وغوښته چې موږ خپلې مور ته زما بښنه وکړي. وایي ما ته یې ویلي چې نه اجازه نشته، فلم یأذن لي، ما ته اجازه را نه کړه، مور ته دې بښنه نه کېږي، خو دا اجازه را چې قبر ته ورتلی شي، قبر اجازه شته. په دغه حدیث باندې علماو بابونه لګولي دي چې باب دې باره کې چې یو مشرک قبر ته ورتلل څنګه دي. ګوره امام مسلم پې دا باب لګولی، امام ابو داود پې همداسې بابونه لګولي دي چې د مشرک قبر زیارت به څنګه وي. امام ابن ماجه په دا باب لګولی چې د مشرک قبر زیارت ته تلل به څنګه وي. دغه احادیث راولي. نو دا موږ ګستاخي نه کوو، موږ د نبي علیه السلام حق
قول مطابق ځو چې هغه وایي داسې نو موږ وایي داسې، هغه وایي ورځ نو موږ یې روزه. موږ متبعین د نبي علیه السلام یو او تاسو مبتدعین استئ ضال مدل چې د نبي علیه السلام ته هم د رب درجه ورکړې. دا کومه بعیده خبر نه ده. یو نبي دی د هغه پلار مور دی د اسلام په حالت کې مړ نه. په قرآن کې د ابراهیم علیه السلام قصه دی نه ده لوستلې ولې آزار د هغه پلارو د شرک په حالت کې هغه مړ شو. صحیح حدیث د بخاري کې نقل دی. قیامت کې به الله سبحانه وتعالی ته وایي چې یا الله پاکه تا خو ویلې چې زه تا نه شرمومه او زما پلار چې جهنم ته ځي. نو حدیث کې راځي چې الله به د هغه نه ګونګټه جوړه کړي. قرآن کې راځي چې د لوط علیه السلام ښځه دا چې د کفر په حالت کې مړه ده. قرآن کې راځي چې د نوح علیه السلام زوی د کفر په حالت کې مړ دی. دا موږ ته الله ښیي چې د ظلمات نه الله نور راخیږي، د تیرو نه الله نور راخیږي. دا د الله سبحانه وتعالی قانون دی او دا خو څه بعیده، دا خو په بدیهیاتو سره ثابته ده چې د نبی علیه السلام کوم قوم چې هغه د شرک په حالت کې مړو. د بخاري حدیث تان دی چې نبی علیه السلام ابو طالب ته ویل چې هم قل لا اله الا الله، لا اله الا الله وایي زه به ستا قیامت پر شفاعت کوم. هغه وایي نه زه د عبدالمطلب په دین باندې مړم. د عبدالمطلب دین کم یو هغه توحید د قبرونو عبادتونه د بوتانو عبادتونه نه کول. نو دا د قبر پرستو هغه د عوامو جذبات ځان سره راخلي. خو بس الله سبحانه وتعالی ورتللی رب العالمین به دغه قبر پرستو سره معامله کوي.